سلامونه ونیکي احترامات د لوی مهربانه خدای په نامه ان شاء الله چې تاسو به راته روغ رمټ یاست. نن یو ځل بیا د نوي ویډیو سره راغلم دوستانو. په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د ایف جي کوین د ډیشبورډ په برخه کې کار وکړو دوستانو. هم به د ډیشبورډ برخه درته وښیم او هم به ویډرا درته وښیم چې د یو اکاونټ څخه ای اف جي ټوکن بل اکاونټ څنګه ویډرا کړو. نو دوستانو ویډیو تر اخره در سره وګورئ. که موږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست موږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او یو لایک ورکړئ تر څو موږ لومړی ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. نو دوستانو وخت مو نه نیسم، راځم د ویډیو په لور. دا دوستانو تاسو به اپلیکیشن کې اکاونټ راخلاص کړئ. ما اوس په ګوګل کروم کې راخلاص کړی د ویب سایټ. دوستانو اول راځم تاسو دغه کوم برخه چې نوې راغلې ده دغه په اړه تاسو ته معلومات درکوم. دوستانو دلته موږ تاسو ته روزانه 2 اعلانات راکول کېږي. مثلا روزانه موږ تاسو ته 2 اعلانات راکول کېږي، د میاشتې ټوټل کېږي. صحیح ده دوستانو. اوس دوستانو که موږ تاسو روزانه 2 اعلانونه ونه ګورو او دغه 2 اعلانونه پرېږدو د یوې میاشتې په ترڅ کې زموږ اکاونټ بلاک کېږي دوستانو. نو دوستانو تاسو به کوشش کوئ چې دغه 2 اعلانات هره ورځ ضروري اعلانات وګورئ تر څو ستاسو اکاونټ بلاک نشي. نو دوستانو دا د اعلاناتو برخه ده. صحیح ده دوستانو. دغه ته د اعلاناتو برخه ویل کېږي. صحیح ده دوستانو. دوستانو تاسو به لکه راسئ په دغه ځای کې موږ تاسو ته د یوټیوب چینل غونډې جلسې معلومیږي وخت یې. صحیح ده دوستانو. موږ را روانه د لټري غونډه چې پیلېږي 14 ورځې 7 ساعته 1 دقیقه 15 سنټه ورته پاتې ښه دوستانو. دغلته تاسو ته غونډې معلوموي، د غونډو ټایمر تاسو ته ښکاري. په دغه ځای کې دوستانو د ایف جي کوین د قیمت په اړه تاسو ته معلومات درکول کېږي. دا د دوستانو یو زی ټي دومره قیمت پې لري، د یو اس ډي سي دومره قیمت، بي ام بي دومره قیمت. صحیح ده دوستانو. تاسو به دغلته راسئ دوستانو. په دغه خانه کې تاسو ته خپل ټیم معلوموي. په دغه خانه کې د کومې ورځې څخه چې تاسو سرمایه ګزاري کړې وي د هغې ټوټل ګټه تاسو ته معلوموي چې یا مو سټیک کړي یا مو ویډرا کړي. دلته اوس دوستانو زه لرم 6293 ایف جي ټوکن. صحیح ده دوستانو. دې ځای کې زه لرم. نو دوستانو زه اوس لږ انتظار ورته کوم 1 دقیقې په اندازه. دغه به اوس ماته تر 8000 پورې واوړي، یعنې 2000 ایف جي ټوکن به ماته اضافه شي. دغه هلته موږ تاسو ته یو اس ډي ټي ښایي. که موږ تاسو یو اس ډي ټي رالیږلي وي دا هلته موږ تاسو ته ښایي. که موږ تاسو باینانس رالیږلي دلته درته ښایي. که دلته موږ تاسو یو اس ډي سي هم رالیږلي یا سټیک کړي وي نو راته ښایي دوستانو. دوستانو لږ انتظار ورته کوم دغه ځای ته چې ماته اوس 2000 ایف جي ټوکن نورې جمع سي. هغه به زه ویډرا کړم چې بل اکاونټ ته چې موږ تاسو ویډرا کوو ایف جي ټوکنو نو 6000 څخه فایلولی شو دوستانو. دې ته به یو ریفریش ورکړم تر څو دغه اکاونټ کې اوس ماته ګټه جمع سوې ده. لږ نور انتظار ورته کوم دوستانو. دوستانو دغه دی د ایف جي کوین باور درلودل دی. څوک وایي چې ګټه نه ورکوي. نو دوستانو دغه دی تاسو مخکې ولیدل چې زما 6293 کوینه اوس وګورئ دوستانو 8145 ایف جي ټوکن شول دوستانو. نو دا د ایف جي کوین باور پورې اړتیا لري. که هر څوک د ایف جي کوین باندې باور لري نو دوستانو دا د ایف جي کوین پر باینانس چې بلاک چین ویریفای ده د هغې کومه دغه ګټه چې موږ تاسو ته راکوي په دومره په ضرب د 1 ثانیه کې موږ تاسو ته ګټه جمع کېږي. نو دا باور نه بلکې باید موږ تاسو 100% په دې پروژې پسې ودرېږو تر څو دغه پروژه نوره پرمختګ وکړي او دغې پروژې پسې موږ تاسو ودرېږو. ځکه چې دغه پروژه چې ده زموږ ستاسو خپله پروژه د ګران افغانستان څخه یو کس چې په نوم د امرالدین صاحب دولتزی موږ ترې ډېر منندویي کوو او زه تل همیشه کوشش کوم چې ملتیا یې وکړم. که څه هم ماته د ورځې عاید زیات نه جمع کېږي خو زه دا غواړم چې دغه پروژه کې زه باید تر نورو کسانو پورې معلومات ورکړم تر څو هغه کسان چې په دې پروژه کې خپل سټیکینګ وکړي او خپله ګټه ترلاسه کړي. نو زه د ګټې په قصه کې هم نه یم، زه د دې په قصه کې یم چې ودرې دغه ایف جي کوین باید نړۍ ته وپېژنو. دوستانو را سره ملتیا وکړئ. دغه افغان روح پسې باید موږ تاسو خو حق هغه را باندې لري چې موږ تاسو پسې 100% په هغه پسې ودرېږو. نو موږ تاسو کوشش وکړو چې په دې پسې د اقل 50% خو ودرېږو دوستانو. نو موږ تاسو دغه پروژه نه پوهېږم چې څومره وخت کېږي چې رامنځته شوې ده. نو موږ تاسو ترې اوس چې د دوی کومه سوشل میډیا ده هغه موږ تاسو نه ده فالو کړې، یعنې بیخي ډېر کم سبسکرایبر دی. نو دوستانو تاسو څخه هیله کېږي چې دغه ټلګرام، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک او داسې هم چنان کوین مارکیټ کپ دغه فالو کړو تر څو دغه باندې ایف جي کوین پروژه نوره هم پرمختګ کوي. نو دوستانو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. اوس راځم چې څنګه کولی شو دغه ویډرا وکړو دغه 8000 ایف جي. نو دوستانو موږ سره پاتې شئ، هېڅ مشکل نشته. نو دوستانو تاسو څخه هیله کېږي چې د دوی سوشل میډیا فالو کړئ. زه په روانه ویډیو کې زه تاسو ته د همدغه سوشل میډیا په اړه تاسو ته معلومات درکوم چې څنګه کولی شو دې ته کمنټ وکړو، فالو یې کړو. نو دوستانو هېڅ مشکل نشته. لږ انتظار وکړو چې موږ تاسو څنګه کولی شو ویډرا وکړو. دغه وه د ډیشبورډ په اړه معلومات دوستانو. دغه صفحې ته ویل ډیشبورډ. نو دوستانو هیله لرم چې دغه برخه به تاسو ښه
صحیحه درک کړې وي په معلوماتو سره. نو اوس راځم دوستانو څنګه کولی شو ویډرا وکړو. دا دوستانو تاسو به راشئ په همدغه ویبسایټ کې همدغه ویبسایټ څخه څنګه کولی شو بل اف جي کوین اکاونټ ته ویډرا وکړو. دوستانو دغه واليټ برخه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې پر واليټ باندې ورته کلیک وکړ تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. دوستانو دلته چې هر څوک یعنې تاسو هر یو غواړئ چې اف جي ویډرا کړئ یا یو اس ډي ویډرا کړئ یا بي ویډرا کړئ یا هم یو اس ډي سي ویډرا کړئ، هیڅ مشکل نشته. نو دوستانو دا خپل هر یو خواص لري. اوس اف جي کوین چې دي یو اکاونټ نه چې بل اکاونټ ته لیږي له 6,000 څخه کم نه لیږل کېږي. USDT له $10 څخه بل یعنې ټرسټ واليټ یا باینانس ته نه ویډرا کېږي. BNB هم همچنان USDC هم. نو دوستانو زه اوس غواړم چې اف جي ټوکن ویډرا کړم. تاسو به راشئ په دغه ویډرا باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. ښه دوستانو زه اوس راځم په دغه ویډرا باندې ما ورته کلیک واخیسته. کله مو چې په ویډرا ورته کلیک واخیسته تاسو به دغلته قوانین وي چې له 6,000 اف جي ټوکنو څخه زیات تاسو نشئ ویډرا کم نشئ ویډرا کولی او زه لرم 8,394 اف جي ټوکن. نو دوستانو تاسو به راشئ په دغه ځای کې به خپل هغه د کوم چې ویډرا کوئ د هغه اماونټ ولیکئ یعنې اندازه او په دغه خانه کې به تاسو خپل ادرس ورکوئ چې کوم د اف جي کوین اکاونټ ته یې لیږئ. زه اوس راځم دوستانو په دغه خانه کې مې خپل اماونټ ورته لیکم. تاسو که اماونټ یعنې اندازه نشئ صحیح کولی تاسو به راشئ په دغه ماکس ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په ماکس ورته کلیک وکړئ دغلته دغه تاسو اندازه ټول ته راړوي. په دغه خانه کې به تاسو ورته خپل ایمیل وبښئ. تاسو به خپل هغه ادرس واچوئ یا کوم لینک چې تاسو یا وبښئ دغه هغه ته ویډرا کوئ بل اکاونټ ته. نو تاسو په دغه خانو کې اول کې به مقدار ورته واچوئ، په دوم کې به ادرس ورته واچوئ یا هم لینک. نو بیا به راشئ پر دغه ویډرا نو باندې به ورته کلیک وکړئ. دوستانو زه اوس راځم په دغه ویډرا نو ورته کلیک کوم. دوستانو موږ ویډرا تایید شوله. موږ تاسو څخه غواړي چې یو کوډ ستاسو ایمیل ته تللی دی. نو تاسو به له هر څه نه مخکې راشئ جیمیل برنامه به کلیک وکړئ. کله مو چې پر جیمیل برنامه کلیک وکړئ به تاسو دغلته راشئ. دغه ځای کې به هغه ایمیل ورته انتخاب کړئ چې تر څو تاسو ویډرا کوئ. نو دغه دی دوستانو ما ته کوډ راغلی. دغه کوډ اوس اخلم 1.50. دا اوس کاپي کوم دوستانو زه همدغه صفحې ته همدغه صفحه کې دغه وراچوم. دوستانو ته پیسټ کېږي نه کوډ ځکه چې خانې خانې به وراچئ. 18 دوستان دغه د ما دې خانه کې کوډ ورکړه. اوس به بیک راشئ پر دغه ویډرا وبښئ ویریفای باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې پر ویډرا ورته کلیک واخیست دغه دی دوستانو موږ به تاسو ویډرا انجام شول په بشپړ ډول سره. دوستانو د صفحه به لږ پورته کش کړئ. دغلته تاسو ته ټوټل تاریخ ښکاري. په همدغه ځای به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دغه ځای کلیک وکړئ دغلته تاسو ته ادرس نوم ټول شی درته ښکاري کومې شبکې ته مو لیږلی دغه مقدار څه په دغه تاریخ څه دوستانو دغه لینک ته نیټورکس بیپشل شبکې ته. نو چې کله دغه تایید شي د دغه غوندې به شین رنګ پیدا کړي. نو دوستانو دغه ویډیو هم د ډیشبورډ او هم د واليټ. نو دوستانو واليټ ته بیا هم راشي په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو څنګه کولی شئ چې دې ته USDT راولېږئ بیا چې دغلته ویډرا کېږي او دغه ځای کې یعنې رالیږل کېږي. دا ډیپوزیټ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مو چې پر ډیپوزیټ ورته کلیک دغه د اف جي کوین تاسو لینک دی صحیح ده دوستانو. دا به کاپي کوئ ولاړ بسئ یا صراف ته یا هم بل ځای ته تاسو ته USDT ولېږي. دغلته به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې په دغه ځای کلیک وکړو دغلته لینک پاتې کېږي کافي کېږي. کله چې دغه لینک کافي کړ نو ستاسو یعنې صراف ته یا هم ټرسټ واليټ یا باینانس ته یې ورکړئ. نو تاسو ته چې کله هغه ځای نه ویډرا راوکړئ دغه ځای کې به تاسو ته یا USDT به درته معلوم کړي. که غواړئ چې USDT راولېږئ USDT به درته معلوم کړي او که غواړئ چې FG راون کړئ دغلته به FG درته ښکاره شي. نو دوستانو دغه د واليټ او همچنان د ډیشبورډ په اړه معلومات ول. په راتلونکو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته سواپ سره له سټیکینګ سره له ریفرال سره تاسو ته معلومات درکړم. سمه دوستانو نو انشاءالله چې دغه ویډیو مو تاسو خوښه سوي وي. نو دغه ویډیو دوستانو هم د سټیکینګ وبښئ هم د ویډرا په اړه او هم د ډیشبورډ په اړه